بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نننۍ زموږ ویډیو به د اسکیویشن د سیفټي باره کې. اسکیویشن مطلب څه کنده وغیره کنیستل، لکه چېرته کې تاخانه جوړیږي یا ډېر ژور بنیادونه کنیستی کېږي یا پیپونه اچولی کېږي یا ژورې نالۍ کنیستی کېږي، دپاره کنده کنلی کېږي. دا اسکیویشنز ډېر زیات خطرناک دي. د دې ټولو نه غټه خطره دی چې د دې کې دننه خلک ولاړ وي او د پاس نه پرې خاوره راوغورځېږي، او خاوره همیشه ډېره زیاته درنه وي، چې مطلب دا دی چې یو کیوبیک میټر خاوره چې کمي د وزن په ټنونو کې، دونه خاوره چې په سړي باندې راوغورځېږي نو هغه د هغې د لاندې یو قسم له ښخ شي او د هغه د وفات کېدو خطره وي. په خاوره کې چې خپې تر ګوډو پورې بوختې شي، یا په غنمو کې یا په هر څه څیز کې، نو د هغې نه سړی خپلې خپې نشي رازادولی، او چې کله سینې پورې په خاوره کې بوخت شي نو په سینې باندې دونه پریشر راشي چې هغه ته ساه اخیستل ګرانه وي او د ده د وفات کېدو خطره وي پکې. د ټولو نه اول خو خبره دا ده چې کله هم داسې کندې کنیستې کېږي د بیسمنټ دپاره یا څه بل څه دپاره، د دې دپاره خپل کمپیټنټ انجینیر پکار دی. د مطلب لکه قابل انجینیر، کمپیټنټ دې ته وایي چې هغه سره د خپل کار باره کې تعلیم او تجربه وي، چې هغه په هغه څیز کې ماهر وي چې هغه اسکیویشن کولی شي. دا کمپیټنټ انجینیر به څه کوي؟ دی به چې کوم ځای کې دا کنده کنیستې کېږي، دی به د دې د خاورې کلاسیفیکیشن کوي چې دا خاوره څومره سخته یا نرمه ده. نو یو خو چې کمي سټیبل راکړي، لکه مطلب لکه داسې کاڼي شي هغه ته بیخي سیده لکه دیوال پر رنګ کټ کولی شي او د هغې ښکته راغورځېدو چانس نه وي. دې نه علاوه بیا A B C مختلف قسمه خاورو قسمونه راځي. A چې کوم دی د ټولو نه سخته خاوره دي، کې که ته کنده وکنې دا راغورځېږي نه سړي باندې، بیا ورپسې B دی او بیا ټولو نه په اخره کې C دی. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې کله په کاڼې لکه د کاڼي ځای وي او هغې کې څوک څه کنیستل غواړي، نو هغه بیخي دیوال په رنګ ولاړ اسکیویشن یا کنده ته پای کې کولی شي. خو په A B یا C کې د کولیپس نه بچ کېدو لپاره درې قسمه سیفټي کېدی شي. یو سلوپینګ یا بینچینګ دی، چې د اسکیویشن کم سیډونه دي، کم دیوالونه دي، دا بیخي ولاړ نه وي، بلکې دا داسې په سلوپ کې د چړی په رنګ یا د پوړو په رنګ جوړ شوي، نو دې د راغورځېدو چانس ډېر زیات کم وي. بله طریقه دا ده که تاسو ولاړ بالکل کټکول غواړئ، نو د هغې چې کوم دیوالونه دي هغه په څه سټیل په پلیټونو باندې یا داسې څه نور پلیټونه راځي په هغې باندې هغه سپورټ کړي. دا سپورټ دا فایده وي چې څنګه ما تاسو ته ووایي دا دیوالونه ښکته طرف ته راغورځېږي نه. او دریم اخري قسم چې کوم دی هغه د ورکر نه غیر چاپېره چې کوم دی یو داسې ډبې غوندې کېښي، شیلډینګ ورته وایي، شیلډ لکه یو ډال جوړ شوي، یو ډبې غوندې کېږي او ورکر په کې دننه کار کوي چې یاره که دا خاوره کولیپس هم شي نو دغه شیلډ چې کوم دی دا ورکر بچ کوي، چې کوم سړی پکې کار کوي نو هغه بچ کوي. په اسکیویشن یا په کندو کې یو بل غټ خطره چې کوم دی هغه د اوبو وي. لکه موږ کلو کې به کتلي چې تاسو کوې وکنئ سیند سره جوخته علاقه کې، نو هغې کې اوبو لیول ډېر زیات اوچت وي او داسې ځایونه پکې هم شته چې په 115 فوټه کې اوبه راوځي. لکه په داسې ځای کې تاسو تاخانې یا ژور بنیادونه کنئ، نو هغه بنیادونه یا هغه تاخانې به د اوبو نه ډک شي، ځکه چې اوبه واټر ټیبل ورته وایي په هغه ځای کې واټر ټیبل ډېر اوچت وي. واټر ټیبل دې ته وایي چې تاسو کومې ځمکې باندې ولاړ یې چې کې څونه کنده ته وکنئ څونه ژوره، نو پای کې به اوبه راوځي. نو که په 3 فوټو کې اوبه راوځي نو ستا واټر ټیبل 3 فوټه جوخت دی، ژور دی، او که 115 کې راوځي نو 115 فوټه ژور دی. د دې اوبو د راتګ نه بچ کېدو لپاره طریقه دا ده چې هغې ته ډي واټرینګ پمپونه لګولي، مسلسل پمپونه لګېدلي او د هغه کندې د غیر چاپېره مسلسل اوبه وباسي، او هلته چې کوم دی واټر ټیبل ستا چې کوم ژوره کنده ده د هغې نه هم ښکته بوځي. په اسکیویشنز کې یو بله غټه خطره د باران د اوبو یا د واورې وي، چې کله باران وشي او ډېرې زیاتې اوبه راشي نو کنده چې تاسو کومه کنیسته ده د اوبو نه ډکېدی شي او هر څه خرابولی شي. یو چې بل کومه غټه خطره ده هغه دا ده چې مونږ کله کوم ځای کې ښار کې یا په بل ځای کې چېرته کې بنیاد یا څه کنو،
نو په هغه ځای کې الریډي ځمکې کې ښکته د ټلیفون لاین کیدی شي، د ګیس پیپ کیدی شي، د صفه اوبو پیپ کیدی شي، ګنده اوبو پیپ کیدی شي. بعضې ځایونو کې لکه په اسلام آباد کې یا بهر ملکونو کې د بجلی تارونه هم ځمکې نه ښکته وي. نو که تاسو په اسکیویټر باندې په داسې ځای کې کنده وباسئ نو هلته کې هغه سروسز ډیمیج کیدی شي، اور هم لګېدی شي یا خلکو ته شاټ هم ورکولی شي. د دې نه د بچ کېدو طریقه دا ده چې د اسکیویشن کېدو نه مخکې چې متعلقه کومې محکمې دي یا بلدیې دي په بعضې ملکونو کې، د هغې نه پرمټ یا لایسنس والی او هغوی ورته ووایي چې یاره په دې ځای کې پیپ یا د بجلی تار مار شته دی که نشته دی. زاړه ډرایینګونه هم کتی شي که چېرته یو بلډینګ الریډي جوړ شوي نو هلته کې زړو ډرایینګونو کې هم دا څیز شو کېدی شي. او دې نه علاوه د دې خاص ډیټیکټر راځي، په هغه ډیټیکټر باندې تاسو ته پته لګي چې کله ځمکه کې ښکته پیپ یا بجلی تاري هغه تاسو ته ښیي. دې نه علاوه چې کوم ځای کې داسې خطره وي چې انډرګراونډ سروسز وي نو هلته په مشینانو باندې په اسکیویټرو باندې اسکیویشن نه کول پکار، بلکې سافټ ډیګینګ ورته وایي چې مطلب لکه په بلچې باندې او په کوداله باندې په لاس باندې دغه وشي اسکیویشن وشي. دې فایده دی چې هغه دونه زور نه وي په بلچه یا په کوداله کې چې بجلی تار غټ یا پیپ د ګیس وغیره یا د اوبو ډیمیج. چې کله بیک فیلینګ کوي واپس دا کنده بندوي نو چې کوم ځای کې د بجلی تار یا پیپ یې د پاسه یو وارنینګ پلاستیک راځي، خاوره پرې لږه واچوي 2-3 فوټه او بیا هغه وارنینګ ټیپ یا پلاستیک وي. نو که دوباره په مستقبل کې څوک اسکیویشن کوي نو هغه وارنینګ ټیپ چې تاسو راشي تاسو ته پته ولګي چې دې لاندې تار یا پیپ دی. دغه هم یو نښه تاسو سره کیدی شي. د ژورو کندو سره غیر چاپیره هیوي اکوپمنټ یا غټ ټرکونه یا اسکیویټر یا موټرې ډېرې نه دي تلل پکار، ځکه چې کوم وایبریشن یا ارتعاش پیدا کېږي دې د وجې نه خاوره کولیپس کیدی شي. همیشه اسکیویشنز ته د ننوتو او د وتو دپاره اکسس اینډ اګریس دپاره کم از کم 2 لارې پکار دي، ښه وینټیلیشن او هوا پکې پکار ده او روزانه بیسیس باندې چې کوم کمپټنټ انجینیر د هغې انچارج دي ته انسپیکشن کوي چې که څه مسله پکې راځي چې ته پته لګي. تاسو چې کوم کار هم کوئ پای کې د ورکرز پارټیسیپیشن چې کوم خلک پکې کار کوي ټولو سره مشوره کوئ، په یوازې څه کار مه کوئ. د فرسټ ایډ سامان ځان سره ساتئ. چې کوم خلک هم کار کوي پکار دی چې د هغوی انډکشن ټریننګ او ټول باکس سټاک کېږي. کمې خطرې ریسک یا کنټرول میجرز چې دي د دې سره متعلقه د سیفټي ساینس لګول پکار دي. ایمرجنسي کنټیکټ نمبر د نور ریفرنس لپاره HEC UK ویب سایټ یا د اوشا 226-10R یو سټینډرډ دی، 2226-10R سټینډرډ د اسکیویشن باره کې. د پښتو کې د سیفټي لپاره نور معلوماتو لپاره د چینل نور ویډیوز وګورئ، لایک شیر او کمنټ یې کوئ. الله پاک دې زموږ د ټول حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.